ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي افغانستان د لویو قدرتونو د سیالۍ په ډګر بدلیدونکی دی. ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني ویلي دي باید طالبان داسې پام وکړي او دغه فرصت څخه ګټه واخلي. ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني په یو غږیز پیغام کې ویلي دي طالبانو ته فرصت ورغلی او باید ترې ګټه واخلي، که نه نو ډېر خطرناکه لوري ته به لاړ شي. دغه فرصت څخه ګټه واخلي. افغانستان د ټولو قدرتونو څخه به لوی قدرتمن هیواد جوړ شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ډاکټر صاحب ولسمشر غني د افغانستان د موقعیت په اړه په خپل وروستي درس کې پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي ویلي کانونه د افغانستان لویه پانګه ده، خو له دې قانون څخه زموږ د بدبختۍ امکان هم جوړیدای شي چې عاجلې پاملرنې ته اړتیا لري. دغه قانونو ته د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول د چین، پاکستان او یو شمېر نور هیوادونو لیوالتیا زیاتېدو ته په اشاره ښاغلي غني ویلي افغانستان باید ژر تر ژره خپل دایمي بېطرفي تامین کړي ترڅو له دې سیالیو څخه ووځو. موږ د لویو امپراتوریو او قدرتونو دوامداره سیالۍ قرباني یو. زما غوښتنه دا ده چې په هېواد کې لازمي اجماع رامنځته شي چې راتلونکي 40-50 کلونو لپاره او په ځانګړي ډول راتلونکي 100 کال د افغانستان انکشاف، ثبات او د خپلو خلکو هوساینې ته وقف کړو. اړتیا ده چې باید د خپلو خلکو ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړو او له هغوی حرکتونو او د هغو ارتباطاتو څخه ډډه وکړو چې زموږ ملي هویت، ملي یووالی او زموږ د نسلونو راتلونکي ته لویه ضربه رسولی شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.